پر ځان د باور ډیرولو لپاره 5 ګامه پورته کړئ. پر ځان باور او پر نفس اعتماد تقریبا سره ورته ګڼل کیږي. پر نفس اعتماد څه ته وایي؟ پر نفس اعتماد معمولا د نفس عزت او اطمینان سره مرتبط دي. یعنی باور ولرئ چې د ارزي یا وړاندې کولو لپاره ډیر څه لرئ او با ارزښته کس یاست. پر نفس اعتماد ډیره برخه له خپلو لاسته راوړنو او بریالیتوبونو څخه ترلاسه کوئ او یوه اندازه هم له خپلو نظریاتو څخه چې خلک یې ستاسې په اړه لري. پر نفس اعتماد یعنی پر ځان مو اطمینان ولرئ چې کولی شئ له هر موقعیت او وضعیت څخه ځان ویستلی او بریالی کولی شئ. ډیری وختونه د هغو څیزونو لپاره چې غواړو یې هڅه نه کوو. دلیل یې دا دی چې باور نه لرو چې د هغو د ترسره کولو وړتیا لرو، یا هم د هغو د ترسره کولو لپاره انګیزه نه لرو، او یا هم ممکنه ده چې له ماتې څخه ویره ولرو. دا ستاسې ذاتي او انساني حق دی چې پوه شئ ارزښت لرونکي یاست. لاندې لارښوونې کولی شي چې په دې زمینه کې درسره مرسته وکړي. لومړی، داوطلبه شئ. تل د هغه کارونو په برخه کې داوطلبه شئ چې پکې وړتیا او مهارت لرئ. دا چې بل چاته مو ګټه و خیر رسي، دا پخپله تاسو ته یو ډول اطمینان او ارزښت درکوي. د دې کار په عملي کولو سره تاسو هم تجربه ترلاسه کوئ او هم د نورو پام ځان ته رااړوئ. دویم، لیست برابر کړئ. د هغه کارونو څخه مو یو لیست برابر کړئ چې په ټول ژوند کې مو ترسره کړي او پکې بریالي شوي یاست. وروسته له دې مو چې کوم کار ترسره کوو او پکې بریالي کیدئ، همدې لیست کې اضافه کړئ. دریم، شاوخوا مو له هغو کسانو څخه ډکه کړئ چې ملاتړ مو کوي. که شاوخوا ته مو پلټونکي او منفي فکره کسان وي، نو د هغوی خبرې کولی شي چې ستاسې پر درک منفي اغېز وکړي. تر هغو چې ونه شئ کولی لاندې مسایل ومنئ، نو غوره ده چې دا ډول افراد له خپل ژوند څخه لرې کړئ او یا هم ورسره اړیکې پرې کړئ. دا چې پوه شئ د هغوی خبرې یوازې د هغوی شخصي نظر دی. دا چې پوه شئ د هغوی نظریات د واقعیت سره برابر نه دي. دا چې پوه شئ هر څه د ځان په اړه ګڼي. د هغه کسانو په لټه کې شئ چې ستاسې د خوښې وړ وي، هم فکره مو وي، له تاسې څخه ملاتړ وکړي او د پرمختګ لپاره مو وهڅوي. کله مو چې شاوخوا له دا ډول کسانو څخه ډکه شوه، نو پر ځان مو اعتماد او اطمینان لا پسې ډیریږي. څلورم، د دې لپاره چې پر ځان مو باور وشي، لومړی باید خپل ځان ومنئ. څنګه کولی شئ په یو څه اعتماد وکړئ چې په بشپړ ډول یې نه قبلوئ او نه یې منئ؟ که خپل ځان مو نه وي منلی، یعنی د ځان ځینې برخې مو رد کړي وي او حتی له ځان څخه نفرت لرئ، نو په داسې شرایطو کې د زړه باور نشي رامنځته کیدی. ځینې کسان په دې باور دي چې ډیر په اسانۍ سره کولی شي پریکړه وکړي چې ځان مو ومني. که تاسې هم کولی شئ چې دا کار وکړئ، نو ډیره غوره خبره ده. خو د ټولو لپاره دومره ساده او اسانه هم نه ده. اړینه او اساسي خبره دا ده هغه څه چې یاست ویې منئ او قناعت پرې وکړئ. پنځم، تمرکز ته مو بدلون ورکړئ. د خپل ژوند په هغو برخو تل تمرکز مه کوئ چې پکې نیمګړي یاست. پر ځای یې هڅه وکړئ چې د هغو څیزونو په اړه تمرکز وکړئ چې د ژوند غوره برخې مو دي او پرې شکر وکړئ. هر کله که احساس کوئ چې په منفي څیزونو فکر کوئ، هغه خپل یو مثبت او هغه څیز ته چې تاسې یې په اړه شکرګزاره یاست واړوئ او مسکا وکړئ.